بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. حديث نمبر 38 دا 40 النووي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريرہ رضی اللہ عنہ نا روایت دے قال فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ رب العزت فرمائلی دی من سوک عادا دخمنیو کی لی زما ولی اندو سرا، من عاد لی ولیا سوک چه زما د یو ولی سره دښمنی وکي، فقد په تحقیق سره اذنته بالحرب، یعنی ما اعلان کړی دی هغه سره د جګړې، نو فقد اذنته بالحرب، نو ما هغه ته د جګړې اعلان کړی دی. وما تقرب الی عبدی، زما بنده ما ته هیڅ شی یعنی نزدې کېدلی نشي، وما تقرب نزدې کېدلی نشي الی ما ته عبدی زما بنده بشیء احب الی، چې ما ته تر هغه ډېر محبوب وي، مما افترضت علیه، د هغه شیانو نه چې ما په هغه فرض کړی وي، مما افترضت د هغه شیانو نه چې فرض کړی وي ما علیه په هغه باندې، ولا یزال عبدی یتقرب الی، او همیشه عبدی ولا یزال، همیشه عبدی زما بنده یتقرب الی ما ته نږدې کیږي بالنوافل، په نفلي عباداتو سره، حتی احبه تر دې چې زه خوښ کما، فاذا احببته، او کله چې هغه خوښ کم، كنت سمعه الذي يسمع به، زد هغه د اوریدو ساتنه کوم، يسمع به چې هغه سره اوري، وبصره الذي يبصر به، او د هغه لیدلو ساتنه کوم، يبصر به چې په هغه سره ویني قتل کوي، ويده التي يبطش به، او د هغه لاس ساتنه کوم چې په هغه سره کار کوي، ورجله التي يمشي بها، او د هغه خپې ساتنه کوم، يمشي بها چې هغه سره ګرځي، ولئن سألني لأعطينه، كاغمانا سوغواري لأعطينه نخامخ بيوركم، ولئن استعاذني لأعيذنه، كمانا پنا اغاڑی لأعيذنه خامخ با پنا ورکما. پدی حدیث مبارک کی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې الله رب العزت فرمایلی دی څوک چې زما د کم ولی سره دښمنی وکي، ما هغه ته د جګړې اعلان کړی دی، فقد اذنته بالحرب، زما بنده ما ته په هیڅ داسې عمل سره دومره محبوب کیږي نه لکه د هغه فرایضو په ادا کولو سره چې ما په هغه باندې فرض کړی وي، او زما بنده په نفلي عباداتو سره همیشه ما ته نږدې کیږي تر هغه چې زی خوښ کم، کله چې زی خوښ کم نو زه د هغه اورېدلو ساتنه کوم چې په هغه سره اوري، د هغه لیدلو ساتنه کوم چې په هغه سره ویني، د هغه لاس ساتنه کوم چې په هغه سره کار کوي، د هغه خپې ساتنه کوم چې په هغې سره ګرځي، که هغه مانه څه وغواړي نو زه به ورکم، او که مانه پناه وغواړي نو زه به ورته پناه ورکم. ولی څوک دی؟ ولی هغه مؤمن بنده دی چې ایمان ولري، تقوادار وي، او د الله رب العزت اطاعت لري، دغه ولی دی. الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، خبردار بشک د الله دوستان، یعنی لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، نویرشتا و نپاغی یعنی غمجن کیږي به الذین آمنوا وکانوا یتقون، هغه کسان دي چې ایمان راوړي او تقوا اختیار کړي دي. نو د الله رب العزت ولی کېدل صرف په دعوه سره نه ده، په لباس سره هم نه دی، په شهرت سره هم نه دی.
په کراماتو سرم نه اصل ایمان دی او تقوا دا. دویم پدې کې دا بیان شو چې من عادلی ولیا فقد اذنته بالحرب. الله تعالی ولی سره دښمنی ډیره خطرناک ده. یعنی څوک چې د الله رب العزت ولی سره دښمنی وکړي نو الله رب العزت پاغه په باره کې سخت وعید اعلان کړي. او دغه وعید نه مونږ او تاسو ته دغه فهمیږي چې د مؤمنانو سپکاوي، پاغي ظلم، بې ځایه دښمني، داغي حق خوړل باید د دین ځانو ساتل شي. دریم خبره ده وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه. یعنی دلته بدا بیان شي تر ټولو محبوب عبادت هغه فرض عبادت دی. یعنی الله رب العزت دا د نزدې کېدو تر ټولو نه محبوب طریقه او لاره د فرض ادا کول دی. یعنی 15 وخت فرض مونږ دی، د رمضان المبارک روزه دا، زکات دی چې کله فرض شي په یو انسان باندې، حج دی چې کله استطاعت او شرایط پکې موجود وي. د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم واجب احکامات هغه منل دي. که یو انسان ډیر نفلونه کوي خو فرض منځونه چې دی دا ضایع کوي، د عبادت په ترتیب کې لویه ستونزه موجوده ده. اول فرض ادا کول دی، بیا نفل دی. او بیا الله رب العزت فرمایي چې په دې حدیث مبارک کې رااله چې د نفلونو د الله د محبت سبب ګرځيږي. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. کله چې یو بنده فرضونه ادا کی، بیا نفل عبادتونه زیات کی، نو الله رب العزت خوخی. یعنی سنتونه شو، نفل مون شو، نفلی روزه شو، صدقه شو، د قران کریم زیات تلاوت شو. او پنځم چې د په حدیث مبارک کې دغه لفظ رااله چې كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. دا جمله ډیر مهمه ده. د دې دا معنا نه ده چې نعوذ بالله الله رب العزت د انسان وګ سترګه یا لاس خو ګرځيږي. الله رب العزت د دین پاک دی، بلکې علماء تشریح دا کړي دا چې معنی دا ده چې الله رب العزت د خپل محبوب بنده د هغه وګ د سترګو لاسونو د خپو په استعمال کې ساتنه او مرسته کوي. هغه په خپل غوږ په حرام کارونه نه کوي. یعنی هغه کارونه چې حرام دي په غوږ به نه کوي، په سترګو به یعنی هغه حرام چې دی هغه به نه لګوي، لاس به په حرام کار نه غځي چې حرامو کې خپې به په ګناه په لاره نه وړي. اوس مثال زه تاسو ته درکوم. یو متقی انسان دی، د حرام ویډیوګانو د لیدلو فرصت ورته میلاو شو، خدای الله رب العزت د یری د وجه نه سترګې واړولې. دا د تقوا اثر دی. بل انسان کولی شي چې ظلم وکړي خو خپل لاس د ظلم نه وې ساتلو، دا هم د الله رب العزت د اطاعت اثر دی. او بل خبره په دې حدیث مبارک کې دا راغلل چې ولا ان سالنی لاعطینه. یعنی په دې کې د الله رب العزت د محبوب بنده دعا چې دی هغه نرد کیږي. که زما محبوب بنده مانه سو غواړي زبې ورکم. دا د دعا فضیلت مونږ او تاسو تخکار کیږي. او بل خبره ده ولا ان استعاذني لاعيذنه. یعنی الله رب العزت نه پناه غوښتل ک بنده الله رب العزت نه پناه وواړي نو الله رب العزت به ورته پناه ورکړي. نو مسلمان ته څه پکار دی؟ دا ورته پکار دی چې کله ورته څه مشکل پیش کیږي نو الله رب العزت ته رجوع کی. ګورئ په دې کې یو څو خبرې رااله. د الله رب العزت دوستان هغه مؤمنان دي چې ایمان لري او تقوا لري. دویم د الله رب العزت د نیکو بندگانو سره ظلم دښمنی دا ډیر خطرناک کار دی. او دریم فرض عبادتونه الله رب العزت ته ټولو نه محبوب دي. څلورم نمبر نفلی عبادتونه د الله رب العزت د محبت سبب ګرځي. پنځم خبره دا چې اول باید فرضونه چې دی هغه سم ادا کړل شي، بیا نفلی ته توجه ورکول پکار دی. او بل شپږم نمبر الله رب العزت د محبت بنده د پاره ټولو نه لوی نعمت دی چې رب العالمین ور سره محبت کوي. وم کله چې بنده د الله رب العزت اطاعت کوي والله رب العزت د حرامونه ساتي. اتم نمبر مسلمان باید همیشه د الله رب العزت نه دعا وغواړي. نه هم الله رب العزت نه پناه غوښتل دا د مؤمن صفت دی. لسم د الله رب العزت د رضا د پاره
ایمان، فرضونه، نفلی عبادتونه او د بنده کامیابی، دغه ټول لارې چې دي دا ورته مهم دي. نو د دې حدیث مبارک لوی پیغام دا دی چې د الله رب العزت یعنی محبت ته رسیدو لاره د فرضونه شروع کی. اول باید خپل فرض منځونه، روزه، زکات، حج او نور واجبات په صحیح طریقې سره ادا کړل شي او بیا پکار دا چې نفل عبادتونه زیات کو. کله چې بنده دوامدار د الله رب العزت نږدې کیږي چې الله رب العزت خوښي، دا غي ساتنه کوي، دعاګانې قبلې، دروازې ورته پرانیزي، نو الله رب العزت د محبت د پاره یوازې دعوا کول نه دی پکار، بلکې فرضونه ادا کول دي، د حرامو نه ځان ساتل دي، نفل عبادتونه زیات کول دي او همیشه د الله رب العزت سره خپل تعلق چې دی هغه قوي کول پکار دی.